دلته په مرکز ګردیز کې سلګونه کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر احمد منصور پښتون چې وړمه شپه د پاکستاني پولیسو له لوري ونیول شو په غبرګون کې نن پراخ لاریون ترسره کړ او د پاکستان حکومت ضد شعارونه یې ورکول. لاریون کوونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منصور پښتون نیول د انساني اصولو خلاف کړنه وبلله او ویل چې په دې سره به د پښتنو د حق غوښتلو چیغه خاموشه نشي. د پښتون یا افغان په نوم باندې کسان نیول کېږي، هغه د نړۍ په هر ګوټ کې وي، که په ایسای کې وي، که په پاکستان کې وي، که په نورو هېوادو کې وي، چا سره جبر یا ظلم کېږي، هغه مظاهرې به تر هغه وخته پورې دوام لري. دا چې د همدغو سوله ییزو حرکتونو په وړاندې د پاکستان جابره اداره مخ ته درېږي، هغه نیسي، دا ناحقه کار کوي او موږ د همدغه حق غوښتنې په پار میدان ته راوتلي یو تر څو دا ثبوت کړو چې لر افغان لومړی کې یو دی، که بیا نه وي هم هر سوله ییز حرکت د نړۍ په هر کونج کې باید ملاتړ ولري. د لاریون برخوالو له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د پاکستان په حکومت فشار راوړي تر څو په کوزه پښتونخوا کې د پښتنو د حق غوښتنې مشر منصور پښتون ژر تر ژره خوشی کړي. په نړیواله ټولنه باندې غږ کوو هر څومره ژر چې کېدای شي منصور پښتون باید خوشی شي او که چېرته منصور پښتون نه خوشی کېږي بیا د پی ټي ایم مشرانو پرېکړې ته په احترام هره پرېکړه چې دوی وکړه د لوی پکتیا ولسونه یې تر شا ولاړ. موږ له اقوام متحده نه د نړیوالو ادارو نه د ټولو نه دا غوښتنه کوو چې منصور پښتون د ټولو بین‌المللي قوانینو او ملي قوانینو خلاف نیول شوی دی. هغه د عدم تشدد د مبارزې اتل دی، هغه د عدم تشدد د مبارزې یو سرلاری دی، د هغه نیول غیر قانوني دي. د منصور پښتون په نیول کېدو د بخښنې نړیوال سازمان، افغان ولسمشر غني او ځینو نورو سیاسي څېرو هم غبرګون ښودلی او د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده.